بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نو درته دغه تاسو دویم لیکچر ده. په دې کې به تغیرات راولو. نن درس به ټول په طبع تطبیق دلته ډیزاین ته چې راسي وګورئ. هر ډیزاین چې انتخاب کړئ هماغه اتومات عمل کېږي. یو دانه ښایسته ډیزاین مې انتخاب کړو چې د ویډیو ټول شان یې کړی ښایسته. اوس دا ډیزاین ما په نظر به ښه ده. ښه ده که دلته نور هر کومه چې نور هم شته دلته ډېر هر کومه چې انتخاب کړم هماغه پاتې کېږي. مثلا که نه ده بیا دلته بعد مثلا سلایډ شماره ده. دا شیان دا پاکولی هم صحیح. دا وګوره دا اوس عنوان ده که نه. دلته کلیک وکړئ دا جګول هم چټولی شي. بیا دلته وګورئ تاسو وایئ چې په دې کې تاسو ویل کړه نصرت ویل. دلته وګوره هر موضوع چې ته لرې دلته رقم لري نیو سلایډ. دا وګوره داسې سلایډ اخلئ داسې سلایډ اخلئ داسې اخلئ داسې 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 خپل موضوع ته وګوره بیا دغه انتخاب کړه. بعضې خلک بیخي خالي انتخابوي داسې خالي. بیا په خالي کې څه شی کوي راځي خپل یو عکس اچوي. مثلا دا مې عکس دا وګوره په خالي کې د عکس لپاره څومره ښه راسي. دا مکمل عکس دلته واچوه. دلته مثلا راځئ انزرټ هوم. دلته بیا راسئ نیو. بعضې کسان دوه موضوع درې موضوع لري. وګورئ دلته موضوع لیکي بیا دلته لږ معلومات یې دلته لیکي لږ دلته اختیاري کولی شي دغلته څو موضوعات مثلا وټاکو. خپل په خوا کې هر څومره. اوس دا لږ د څنګ ته کړه. دا وعلیکم السلام. دا لږ څنګ ته کړه. وعلیکم السلام. دا څنګ ته کړه. دلته انزرټ ورته وایي دغه برخې ته. دلته ټکس باکس وایي. دا ټکس باکس باندې سیلف نه جوړېږي. که دلته بل عنوان ده مثلا دلته بل عنوان هم ورکړي. دا کم هغه خپل په خوا هم جوړوي. که درس هم تر کوم ځای ویلی و پرنټ ته رسېدلي وو که نه. دغه برخه اوس تقریبا خلاصه کړه. په پرنټ کې که بعض شیان پاتې وي هغه هم ختم کوو. نن به بیا هم ته داخل شو. دلته لیکلي پرنټ. دا چې کله کې مثلا پرنټېږي چې پرنټر ولرئ دا سلایډونه ځي هماغه پرنټر ته. که پرنټر نه لرئ دلته پی ډي اف کې سیوېږي. لکه موږ تاسې ورته پاډ پی ډي اف کې نمونه یې سیو کېږي درته. دلته لیکمه چې اول به ښه تنظیمات پکې برابر کړو بل اول به پرنټ ته برابر کړو. اول به دلته راسو. دلته لیکلي کاپیز څو دانې کاپي غواړئ. مثلا 50 شاګردان دي لا 15 شاګردان دي. دا 15 انتخاب کړئ. هر سلایډ به 15 دانې کاپي کېږي. دا وګورئ پرنټرونه ده فقط یو دانه ریډي ده. دا د پی ډي اف فایل څخه جوړېږي. دا نور چې دی ریډ نه دي. فاکس ده. فاکس باندې لږ خبرې کړې وې. که دلته یو څو خبرې دي دلته لیکلي. اوس تاسو لږ انګلیسي سوي ده. پرنټ آل سلایډس ټول سلایډونه پرنټ کړه. بیا دلته نمونه هم ښکاري. دلته وګورئ دا ټول سلایډونه چې دغه ټول پرنټېږي. دلته څو سلایډه پرنټېږي 18 دانې. دلته نمونه هم ښکاري. درته ټول 18 سلایډه دي. موږ ټول پرنټوو درته. دلته لیکلي پرنټ سلیکشن. پرنټ سلیکشن څه شی دی. ته له دې ځایه یو څو دانې انتخاب کړه. کنټرول ونیسئ. یو به دا انتخاب کړو یو به دا انتخاب کړو یو دا یو دا. اوس یو څو سلایډ انتخاب دي که نه. بیا دلته راسئ پرنټ څه شوه هماغه برخه. دلته چې راسئ اوس وګورئ پرنټ سلیکشن فعاله. اوس چې دا فعاله کوي بیا لاندې راسئ وګورئ چې څو دانې پرنټېږي. اوس څو پرنټېږي 4. هماغه کوم چې تاسو ورته سلیکټ کړي هماغه پرنټېږي. بیا نه پرنټېږي. که دا سلیکشن بغیر فعاله کړو دلته یو ځای کلیک وکړئ او سلیکشن له منځه ځي. که بیا پرنټ کرنټ سلایډ هماغه سلایډ چې اوس موږ یو هماغه پرنټ کېږي. زه اوس په مثلا دغه عکس سلایډ کې یم که نه. دلته راسئ پرنټ کرنټ سلایډ دغه د عکس ول پرنټېږي بیا یو نه پرنټېږي. دلته لاندې راسئ بیا معلومېږي درته څو دانې پرنټېږي. یو دانه پرنټېږي. که څو دانې استاده بیا څرنګه څو دانې غواړئ. مثلا دغه کې فقط هغه عکس یو لپاره د کرنټ سلایډ ته نه هماغه یو سلایډ په سلیکشن کې بیا ډېر کېږي. په سلیکشن کې څو دانې ته خوښ کړه. اول خوښ کړه 15 خوښ کړه 10 بیا هم سلیکشن کې کسټم رینج چې دی تا په خوا کړه. ته ورته ووایه چې دغه راته پرنټ کړه. اول راته پرنټ کړه. څلورم راته پرنټ کړه. اووم راته پرنټ کړه. کامه باندې ډله کېږي. دا چې ورته ووایې دا اول ده دا اووم ده
که څلورم دا چې وګورئ دغه وه بیا که رینج ورکول مستقیم یو غټه اندازه ورکوئ یو بیا د منفي علامه چې ده داسې هغه ولیکئ 15 بیا له 1 تر 15 پورې پرنټ کېږي څومره همدومره یې پرنټ کېږي بیا که له 60 ورته وایي تر 15 ته 60 تر 15 څه شی چې ته ووایم هغه پرنټ کېږي ښه دلته لیکلي فول پیج څرنګه پرنټ شي دا داسې به کوو چې اول سلاید به کوو چې ټول پرنټ شي په دې برخه خو پوه شئ یو دلته لیکلي پرنټ هایډ ان سلایډز هایډ ان سلایډ هم غواړي چې پرنټ شي که نه هایډ ان داسې کېږي دلته راسئ رایټ کلیک وکړئ دلته وایي حتما هایډ سلایډ دا وګورئ دا همغه پرنټ لپاره ده دلته معلومیږي دلته وګورئ دلته هم شته بیا دلته راسئ دا اوس وګورئ هغه هایډ ان سلایډ هم پرنټ شي که نه که غواړئ چې هغه هایډ ان پرنټ نه شي بیا دا غیر فعاله کړئ هغه یو دانه بیا ورڅخه کمیږي دلته وګورئ اوس ورسېد که دلته فول پیج سلایډ وایي دا اوسنی چې ده نوټ پیج نوټ هم په یاد کې شته دغه لاندې برخې ته نوټ وایي دغه که یو نوټ لیکئ هغه نوټ هم ورسره پرنټ شي که نه زه بیا نوټ مې دلته یو څه شی مې ولیکل صحیح ده دلته راسئ پرنټ دا اوس که نوټس انتخاب کړئ داسې پرنټېږي دا سلایډ ده دغه د نوټ برخه ده که څه شی مو سره لیکلي هغه سره راځي که څه شی مو نه لیکلي همدا خالي پاتې کېږي که چا نوټ لیکلی هغه نوټ راځي سره وګورئ چې موږ لږ نوټ لیکلی او په کوم سلایډ کې شته دلته شته حتما ښه آوټلاین څه شته وایي آوټلاین داسې کوي درته چې هماغه تنها ټکسټ ورڅخه ده داسې وګورئ داسې بعضې وخت ضرورت کېږي تاسو ته لکه د ورډ فایل داسې غوندې پرنټ کېږي دا وګورئ اوس زموږ سره څو سلایډ وټول اوس وګورئ څو صفحې ده دوه یې فور صفحې څو کولی شي چې دا پرنټ کړي دا استاد بل چې موږ مخکې ورډ ته چې مې رایټ کوو او ته موږ غږ کوو کنه ایکسپورټ کړه او آوټلاین انتخابوو هغه همداسې او بیا دلته انتخاب کې دا رقم جوړ کړي او سیو کړي استاد دا اوس پرنټ کې امکان لري پی ډی اف پرنټ کېږي دلته دا پرنټ پی ډی اف انتخاب کړه دلته نوم ورکړه مثلا دا یې نوم ده د ډیسکټاپ سیو دا برخه پوره شوه دا یې نوم ده که نه اوس وګوره داسې کېږي بیا دې تخنیک به م در زده کړم چې له پی ډي اف څرنګه ورډ جوړ کړي هغه په آخر کې در زده کړم یو عکس خط څنګه راوباسئ پرنټ په دې کې مثلا بعضې کسان دي چې ډېر سلایډونه په یو ځای پرنټوي په یو ورق یو سلایډ راسي دوه راسي درې راسي څلور پنځه شپږ دا چې څومره انتخاب کړئ هماغومره سلایډونه په یو A4 برخه کې برابرېږي به تاسو پرنټېږي صحیح شو دا هر کوم چېرته وایي مثلا نه دانې داسې راته پرنټ کړه نه دانې سلایډ راته پرنټ کړه نه دانې جوړوي درته څومره چې انتخاب کړئ هماغومره انتخابوي بل کولیټډ ان کولیټډ کولیټ دې ته وایي چې اول سلایډ پرنټ کړي بیا دویم بیا دریم بیا داسې بیا ان کولیټډ څرنګه ده اول سلایډ 15 واره پرنټوي دلته موږ 15 ته ویلي بیا دویم 15 پرنټوي بیا دریم تاسو خپل ضرورت ته وګورئ چې څرنګه ضرورت پورټریټ لانډسکیپ خو وایي دغه په نوټپیډ کې مو ولیکئ چې داسې دا به یو دانه یې کړو بیا ښه معلومېږي پورټریټ لانډسکیپ کالر ده مثلا ګریسکل څه ته وایي ګریسکل داسې ده چې تور سپین او خاکي ورته وایي هغه ټول مکس وي درته دا داسې حالت ته وایي اوس هر سلایډ ته چې موږ ورسو ټول همداسې خړ کړي دا عکس وګورئ دا عکس همداسې که پیور بلیک اینډ وایټ تنها تور سپین راخلي نور بیا چپ کې نه ده دا اوس بلیک اینډ وایټ ده که دا اوله برخه وه اوس به راسو دا هیډر فوټر برخه که دلته به یو سلایډ واخلو په هغې کې به څه خبرې وکړو نیو سلایډ یا زه داسې یو سلایډ غواړم دغسې ښه هیډر تاسو نظر څه شته وایي
ویب سایت نو ټایټل به څه ته وایي ټایټل په غیمات بل ټایټل هیډر دی صفحې په سر ته شي کې سټور راځي راځي او همدغه خبره هیډر هغه ټایټل ته وایي چې په ټولو صفحو کې باید راسي مثلا شماره ده وخت ده تاریخ ده هغه شیان ته به هیډر ویل کېږي فوټر څه شی ده هغه برخه ده چې د صفحې په ټولو صفحو کې راسي دې ته فوټر وایي دا هیډر فوټر چې د ټولو سلایډو کې باید مشترک وي یو ټایټل ده چې مثلا زه دلته یو عنوان لیکم مثلا د دې عنوان ده چې کمپوننټ اف ا کمپیوټر د دې عنوان ده ټایټل هیډر د دې عنوان ده کمپوننټ اف ا کمپیوټر د دې انپوټ ډیوایس ده You can date to us دلته او دغه ټول پکې راتلی شي هیډر او فوټر چې دي دغه په هر سلایډ کې ریپیټ کېږي په ورډ فایل کې ریپیټ کېږي ټولو کې تکرارېږي بیا ټایټل چې دغه هر صفحې لپاره جلا جلا صحیح شو اوس به راسو دلته پرنټ دا هیډر فوټر دلته لیکلي سلایډ په سلایډ کې وایي څه شی راسي دا هیډر برخه د فوټر کې ډیټ او ټایم دلته وګورئ یوه توره برخه فعاله شوه په دې برخه کې به په هر سلایډ کې تاریخ خپل اتومات اخیستل کېږي اچول کېږي که دا برخه فعاله کوي اتومات بدلېږي هر وخت به بدلېږي چې سلایډ خلاصه وي تاریخ به له دې اتومات کاپي کېږي که دا فکس انتخاب کوي بیا بدلېږي نه دلته یو څو رقمه تاریخ لرو یو ته ګریجوریان وایي دا څرنګه ده دا میلادي ده هجري چې شی دی هماغه متاسې تاریخ ده یو دغه څه شي درته وایي که نه 1400 قمري د قمري هم دلته شته فکس انتخاب کوي بیا دا خپل هره ورځ به دایمي پاتې وي که اټومیټ انتخاب کوي بیا بدلېږي که سلایډ نمبر غواړئ که نه سلایډ نمبر څه شی دی او د سلایډو شماره چې یو دوه درې که دا غواړئ دلته وګورئ دغه برخه د ستوري دي دلته سلایډ نمبر به بیا همالته راځي وګورئ داسې که نه غواړئ دا برخه فوټر غواړئ که نه فوټر هغه موضوع ده چې تاسو غواړئ د یو سلایډ په اخر کې تکرار شي مثلا څه شی ولیکو this is our fifth lesson دلته لیکلي ډونټ شو آن ټایټل سلایډ په هغه اول سلایډ کې دا شیان مه راوله په نورو کې راوله بیا دا فعاله کړي اپلای ټو آل اوس دا وګورئ this is our fifth lesson دا تاریخ دا سلایډ شماره دا ټول شیان هم چېرته لیکلي وو هغه ټول به اوس موږ ته فوټر به لاندې نه راځي باندې دا فوټر دا هیډر کې راځي او هیډر کې راځي دا وایي چې فوټر کې راشي دا فوټر دا فوټر دلته راځي سلایډ نمبر هیډر فوټر هغه به هر ټایم پورې فرق لري دلته بل ټایم ورته راغلی ډیزاین دا ټایم ورته راغلی پرنټ اوس وګوره دا دلته هماغه ټایمونه چې بدلېږي د هغه تاریخونه جوړ سره بدلېږي اوس وګوره دلته تاریخ دلته راغی وخت دلته راغی دا فوټر چې وکړه او دا هغه دلته راغی تاریخ دلته راغی هیډر اوس به اوس لاګ کړي خو اوس دلته دا ټایم هر ټایم خپل جلا غلی اوس دې ټایم دلته جوړ کړی یغه ټایم دلته جوړ کړی شاید یو بل دلته جوړ هغه په هر ټایم خپل جوړ لري به ما راځي بل نوټ هاند اوټ چې راسي کنه دلته لاندې نوټ سره راسي کنه دا انتخاب کړئ که تاریخ راسي تاریخ په دې برخه کې راځي پیج نمبر په کوم ځای کې راځي دا به انتخاب کړو دغه برخه کې او سلایډ نمبر راځي هیډر په دغه برخه کې راځي وګورئ یو څه شی چې ولیکئ مثلا کابل فوټر مثلا افغانستان دا اوس اپلای کوي دا اوس همدغسې موږ ویلو هماغسې باید سوی بیا پرنټ هم باید څه شی انتخاب کړي پرنټ هم باید چې آوټلاین انتخاب کړي ځکه چې هلته آوټلاین لپاره آوټلاین کوم ځای کې و دغلته اوس وګوره دلته کابل ولیکل څو
دلته تاریخ لیکل سو نور هم څه شی وو هم چې راغلی دا کابل دا هم تیم آرتیم چې بدلوي ته مګر ښه پرنټ صحیح شو او ښه موږ تاسې هماغه فایل منیو سي هغه ټول مکمل ختم سي څه شي چې ضرور هغه ټول پکې وي اوس به راشو دغه معلومات پیسټ څه شته وایي پیسټ موږ تاسې ورډ کې ویلي هغه شان چې له یو جنا یا کټ کړي یا کټ کړي چې ته ورچې صحیح دلته به هغه شی راسي صحیح ده اوس دا وګورئ دا به انتخاب کړو دغه ځای انتخاب کړو دلته دغه برخه ته کټ وایي دغه ته کاپي وایي صحیح ده دا کاپي باندې کلیک وکړئ اوس چې هر ځای هغه خط پیسټ کوي هغه دا پیسټ وهي هغه هماغلته پیسټ کېږي یو خالي سلاید ورته واخلو چې معلوم شي لکه هماغه نور پروګرامونه کې وګورئ پیسټ کله مثلا یو سلاید ته کاپي کولای شو ستاسو هر چې غواړئ هماغه ته که بل کولای شي مثلا بل چې هر وخت لیک کاپي کړئ بل پریزنټیشن هم کېږي ورډ فایل هم کېږي که بل پریزنټیشن هم ولرئ هغه ته هم کېږي اوس په خپله خوښه مثلا کولای شي یو شی لیک کړم کاپي او هر څه چې غواړئ دلته مثلا راسه دغه خط دا به دلته کاپي کړو کټ دا خو کټ باندې پوهېږي د دې ځای رخنې بس دی ته که دلته یو بل خبر هم د ډپلیکیټ دا هم بیا دا یادونه دي دا به راسئ دلته به راسئ پیسټ څو رقمه پیسټ ده یا یوز ډیسټینیشن تیم ډیسټینیشن څه ته وایي ډیسټینیشن همدغه سلاید ته وایي د اوسني حالت کښې همدغه سټایل شان پکې عملي کړي بیا دا انتخاب وایي دلته وایي سورس فارمټینګ سورس همغه اصلي ځای ته وایي هغه اصلي فارمټ ورڅخه راواخلو که اوسنی دا چې د اوسنی فارمټ د اوسنی وګورئ څنګه ښه منظم کړی که د اصلي ځای والا واخلي بیا پرې کښې دغه څه هغه څه شی وو هغه دلته بیا راځي پوه شوې که زه بل مثال وکړم دا چې دا پکچر ده چې عکس ځینې جوړوي پیسټوي خو د عکس په شکل وګورئ دا خط یې دلته دغسې پیسټ کړو یو عکس په شکل په دې کې اوس ټول تغیرات ورسره د خط راځي دا سم منظم پیسټ مه کړو دلته به راسه پیسټ دا ټول داسې ډیزاین یې کوي چې راسي خو د عکس په شکل به یې بیا تغییر نه کې راځي او تغییر نه راځي د پیسټ یو بل ډول هم شته دلته ټکسټ اونلي وایي تنها خط ورڅخه راخلي که نور شکلونه چې وي بیا هغه پرېږدي ټول دلته دا خبر پیسټ سپیشل موږ تاسې په څه کې ویلي وو ورډپاډ کې ناخبر دا فارمټ ټکسټ ده ان فارمټ ټکسټ چې هماغه ډیزاین شان جنري کوي عکسونه جوړوي دا هماغسې دی پیسټ لینک د چې لپاره ارتباط ورکوي له همغه پروګرام سره او دې هلته کوم تغییر راسي دلته هم راځي او که دې بل پروګرام ولاړو دلته مثلا د ورډ پروګرام بیا پیسټ لینک دغه لپاره کار کوي دلته لیکم مساوي رنټ که د ورډ پروګرام کې داسې ولیکئ بیا څه پاراګراف خپله راولېږئ زه دغه خط راخلم دا دومره به کاپي کړو کاپي دلته اوس پیسټ لینک ته ورسې هغه فعاله کېږي دلته دا وګورئ دا فعاله شو د ورډ د آبجکټ ده اوکې کوئ دغه د ورډ خط یې دلته راوړ که په دې کلیک وکړئ وګورئ هماغه پروګرام کټ پوهېږئ دلته که استاد یو تغییر راولو په ورډ کې دلته خو اتومات راځي که نه او دا سیف که هغه دواړه یو بل که دې کې تغییر راولي په دې کې راځي که پرې کې راولي ځکه لینک دی یو بل سره تاسې وخت وایي چې مساوي وهي که نه هغه کتاب خوښي مثلا هغه شی غواړي دلته راولي او که نه هر څه مخې ته راولي ښه اول که مساوي رنډ وایي څه شی چې مخ و هغه راولي دلته که ته خپله جوړوې بیا خپله دې هم جوړولی شي دلته که غواړې چې خپله دلته جوړ کړې یو خط ولیکه دلته هر څه چې لیکي مثلا this مثلا او خو هغه بیا دلته ته سیف کړه دلته راسه انزر ته دلته یو طریقه ده داسې اټو ټکس ورته وایي دلته اضافه کړه دلته اضافه کړه دا څه خط انتخاب نه دلته
دلته راسه auto text دا سیو کا یو نوم ورکه مثلا هر نوم چې کې دا مې اوس به دا ډیلیټ کړو کله چې امیري ولیکئ دا خپل راځي وګوره هلته لیکل ټب ووهه ټول خپل خلک دی تابع دا نور طریقې هم لري چې بیا که اخر کې ضرورت و چې بیا مستقیم رانډ ولیکئ بل شکل کې به ټول خط کټ او کاپي دا شان خو پوهېږي دا دي کاپي یو دلته لیکلی ډپلیکیټ څه شته وایي په معنا انګلیسي ډپلیکیټ یعنې لکه کاپي او دوه چنده کولو ته وایي که نه اوس دغه سلایډ ته دلته ما کلیک کړی که نه اوس ډپلیکیټ به کار کوي ډپلیکیټ دغه سلایډ دوه چنده کړه اوس مثلا دغه سلایډ زه غواړم چې دا ډپلیکیټ کړم دوه دانې سي ته دا ډپلیکیټ وایي شارټکټ یې چې د کنټرول ډي چې وایي هغه ټول ډپلیکیټ او ډي دغه فارمات پوینټر هم زده ده دغه ډېر ښه پکارېږي که نه یو فارمات راخلي کاپي کوي په یو بل خط باندې دا خط وینئ تاسې د دې رنګ د شین غوندې ده د دې رنګ بلغه ده تاسو اوس نه پوهېږئ چې دا کوم رنګ ده او اندازه یې څومره ده خو که لاره چې ده فارمات پوینټر فعاله کوي بیا خط راوړي دلته انتخاب کوي اوس وګورئ دلته راسئ لا دا خط انتخاب کړئ داسې په دې باندې کلیک وکړئ اوس هغه فعاله ده که نه بیا دلته راسئ دغسې وګورئ دا خط ټول همداسې پراته بیا دلته دی چې موږ پوه شو چې دا کوم رنګ ده او څه شی دی دا ټول راته راغلسته او تغییر خو خوري که یو رنګ باندې خوښېږي دی خو پوهېږي نه چې دا کوم رنګ دی او څه رنګ ده همدغه پوینټر فعاله کېږي اوس وګورئ که هغه دوه وارې کلیک وکړئ بیا ډېر جایزو کار کوي که یو وارې کلیک وکړئ بیا یو وارې کار کوي دا اوس وګورئ څومره ښه ده یو رنګ دې خواست او ټول یو کې تطبیقوه مختلف هر څه چې انتخابوي هماغه ټول تطبیقوي دلته وایي فارمات پوینټر دلته ډېر خلکو خپل فارمات پرنټر باندې دوه ډبل کلیک کوي اول یو ځای انتخاب کړه بیا دوه ځله کلیک وکړه د هغه فارمات دا اخلي ځان سره بیا څومره چې جګ کاپي کېږي دا ډېر استفاده کېږي خو ډېر خلکو پام نه درته که دا به بېرته شاته ولاړ شو دا که فارمات پوینټر غیر فعاله کوئ دلته کلیک وکړئ غیر فعاله کېږي که نیو سلایډ کې نوی سلایډ اخلئ هر رقم سلایډ چې تاسو خوښه وه هماغسې سلایډ اخیستلی شئ اوس وګوره داسې سلایډ اخلئ داسې سلایډ اخلئ داسې سلایډ اخلئ په لیاوټ کې مختلف لیاوټونه دي داسې غواړئ پریسیټ لیاوټ څه لپاره ده چې تاسو که تغییر پکې راوستئ هغه پکې راولئ وګورئ ما داسې خو دا ځای که نه دا ځای مې داسې کړو دلته ریسیټ باندې کلیک وکړئ هغه اصلي فارمات ته بېرته تبدیلوي بل سیکشن دا سیکشن به ووایي بیا بس بعضې وخت تاسو پریزنټیشن لرئ چې غواړئ چې نیمه برخه یو رقم وي نیمه بل رقم وي سلایډونه پکې کې فصلونه ولري که نه فصل څو فصل وي بیا له دې سیکشن استفاده کېږي زه وایم چې دغه اول برخه تر پنځمه پورې یو سیکشن ده بیا راسئ دلته اټ سیکشن زه دلته مثلا لیکم انیملز زه یو چاته پرزنټیشن کوم نیمه برخه مثلا د حیواناتو په اړه ده نیمه برخه د انسانانو باره کې ده بیا مثلا دلته راځم بیا دلته اټ سیکشن دلته زه لیکم چې هیومن دا اوس فصلونه دي یو فصل د انسانانو لپاره دی یو همداسې مختلف فصلونه دي دا فصل بیا اوس دلته څه شی کېږي رینیم په دې باندې نوم بدلېږي صحیح ده د همدې سیکشن ریموف سیکشن همدا سیکشن بیرته ډیلیټ کېږي ریموف آل دغه فصل ټول فصلونه پاتې کېږي کولابس چې دا راټولوي یې داسې کوي اوس یو فصل خاص دی پکار ده دا کلیک کړه هماغه فصل ته نه خلاصېږي درته دا ایکسپانډ چې دا ټول خلاصوي درته دا کولابس دا هم کولابس دا هم کولابس هغه ایکسپانډ ښایي د بله ګټه څه شی ده بله ګټه یې دا ده چې زه غواړم څو رقمه پرزنټیشن ولرم یوه برخه یې داسې لکه دا اوس چې ما فعاله کړې یو بله برخه کې یو بل رقم تیمبر کوم بیا به دلته راسئ ډیزاین دغه انتخاب کړئ لکه همدا اوس همدا ده دغه ده که دا دغسې دوه ونه کلیک کړه دلته به راسو دلته به راسو دا به انتخاب که دا خبر چې په ټول عملي نه شي دا په هر فصل باندې جلا جلا عملي شي یا به ټول ایکسپانډ کړو ایکسپانډ آل ډیزاین ښه
اول به دا ډیزاین ورکو ښه شپږم ته به راسو شپږم ته به دا ډیزاین ورکو دا به چې ټول تطبیق نه شي نو دا لینک باندې نه هغه د ورډ لپاره کېږي خو د دې لپاره نه داسې لینک خاص هغه نه که تاسې بیا وګورئ همداسې کېږي دغه اول کې یو رقم پاتې کېږي دغه دویم کې بل رقم پاتې کېږي او لاندې بل رقم دلته لاندې به یو چک کړو چې څه شی کېږي خو زینوان د استاد زینوان مطابق باید رسمي که او دا خو اوس ټول نه تطبیقېږي دغه اول ته مې یو نوم ورکړم چې دا نوم باندې کوم خبره ده پریمیم سیکشن سیکشن 1 ښه دا سیکشن 1 ده دغه خو هارډ ده دا دې ته به دا ښه دا ټول تطبیقېږي خو تاسې بیا چک کوئ نه پوهېږم چې دا څه شي مشکل ده دغه اول سیکشن ته یو رقم بیا ته هم عملي کېږي دویم ته بل ټول ته همداسې جلا صحیح ده ښه حسابه لپاره به دغه برخه څوک تشریح کړي دغه برخه اسانه ده وګورئ دا مو ویلي پورت پټ کړي د خط اندازه ده دا تر دې ځایه پورې دا ټول تر دې ځایه صحیح څوک ته صحیح ده تاسو درې سره به هم دغه تشریح کړئ له دغه مثلا خط ته څنګه فونټ ښکول کېږي اندازه څرنګه جګېږي دا تر دې ځایه دلته لږ لږ باید شان کې هغه بیا پاتې هغه به هم تشریح کړم زه Darbold, italic or underline the channel. او شاډو نور هماغسې ده شاډو چې د لږ سورل کوي Say دا چې د حروفو ترمنځ فاصله لري نور دلته حروف یې کوچني کوي غټوي بکګراونډ ده او د خط شاته رنګ ورکوي دا شی دغه به تاسو تشریح کوي بیا به زه له دې برخې شروع کوم صحیح ده که چا چې نن پرزنټیشن نه و راوړی هغوی به سبا ته پرزنټیشن راوړي صحیح ده